د افغانستان له پلازمینې کابل تر شمالي ولایتونو د شپې سفر. دا په کابل کې د شمالي ولایتونو تر ټولو لوی ترمینل دی. له دې ځایه په سلګونه خلک هره ورځ د افغانستان شمالي ولایتونو ته سفرونه کوي. د دې مسیر تر ټولو لویه ستونزه ناامني او جګړې وې چې خلکو نشي کولی د هیواد لیرې پرتو سیمو ته په ډاډه زړه سفرونه وکړي. خو اوس چې په هیواد کې جګړه ختمه شوې، دې سره اوس هغه خلک چې د ورځې په سفر کولو اندېښمن وو، اوس د شپې لخوا ډاډه او پرته له کوم ویرې سفرونه کوي. د کندوز پر لور روان یو. د خدای فضل دی، سل سلنه امنیت دی، کوم امنیتي ستونزه نشته. مسافر په ډاډه زړه سفر کوي. زما له ارمانونو یو ارمان د شپې سفر کول و، د سالنګ یا هم د کابل کندوز په لار، چې دغه دی شکر هغه ارمان او خوب مې د اسلامي امارت په راتلو سره په حقیقت بدل شو. د دغه مسیر په اوږدو کې زیات شمیر هوټلونه او هټۍ هم فعال دي. دوی له خپلو ورځني چارو خوشحاله وو. په هیواد کې نسبي امنیت د دوی کارونه هم غوړولي دي. د دوی په خبره په پیر او پلور کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. امنیت ورځ تر بلې په ښه کېدو دی. د خلکو بیربار زیات شوی دی. دغه لار چې تاسو ګورئ، په دې به مسافر د امنیتي مشکلاتو او جګړو له امله د مازدیګر له 4 بجو وروسته سفر نشوی کولی. په دې هوټلونو کې به پراته وو تر څو سهار شي او بیا تګ ته ادامه ورکړي. د یادونې وړ ده چې پخوا به له پلازمینې کابل بیا د افغانستان تر شمالي ولایتونو په سفر کولو کې د ناامنۍ، غلا، چور او چپاول وراخوا جګړې هغه څه وې چې خلکو به په دغه لارو د مازدیګر له 4 بجو وراخوا سفرونه نشوی کولی. عبیدالله حیدرزی، CMG، باغلان.